قدرمندو کتونکو د یو مسافر رور فریاد در باندې اورمه څو ورځې وړاندې کوم بجټ چې پیش کړی شو آیا د هغې په مسافرو باندې څه اثرات دي د دې رور دا ویډیو را سره وګورئ بیا خبرې کوو جناب زمونږ د پاکستان دولت د اوس بې غیرته حکومت چې کوم دی که نه نو د پاکستان په 23 کروڑ عوام خو لوټکي پې وړل په ټکسونو باندې او په ګرانۍ په مهنګۍ باندې حتی چې اوس مونږ مسافر ته هم نه خلاص و به مونږ مسافرو باندې هم ټکسونه ولګېدل سوچ وکړئ یا خدای هم تباه او برباد کړئ یا خدای هم د بچو نه خلاص کړي ستاسو په دې ملک کې خو مونږ د دې وجې ناست هم نه یو مونږ خو دلته بهر ناست یو چې حتی تاسو مونږ هم اوس نه پرېږدئ دا ډېر خلک به تپوس کوي چې څه چل شوی دی چل دا شوی جناب اوس چې هر یو اورسیز پاکستانی پاکستان ته پیسې لیږي 50,000 روپیو نه سیوا هغه به ټیکس ورکوي که 1 लाख روپۍ لیږي په بینک باندې نو په بینک نه به هغه 17,000 روپۍ به دې کټ کېږي او هغه ته به 73,000 روپۍ میلاویږي تاسو سوچ وکئ دې بې غیرته دولت د اوس حکومت په موږ باندې څه چلو کوو و که هلته زموږ اسحاق ډار وګورئ که نه چې وزیر خزانه دی نو په دوبۍ په ټوله دنیا کې چې کم مهنګاترین ځای کې نن سبا کم انټرنیشنل په سطح باندې هوټل سټارټ دی نو هغه زموږ د اسحاق ډار د وزیر خزانه وخت وروره سوچ تاسو وکړئ په موږ په 23 کروڑ عوام موږ یې په روټۍ پسې تباه او برباد کړو زموږ د خویندو میندو سرونه سرتور کړه په دې سړکونو باندې و دلته وروره موږ مسافر په ټکسونو باندې تباه کړو چې اوس په کور ته پیسې هم نشو لېږلی و هلته وروره هلته د هغوی ځانه په دوبۍ په امریکا او په لندن کې ځانان په فلیټونو په جوړولو باندې ستړي شو یقینا قدرمندو کتونکو د دې رور دا کم فریاد چې تاسو واورېدو دا د ده د زړه هغه سوخ دی هغه درد دی چې بهر راوځي چې د خپل مستقبل لپاره خپل وطن خپل اخترونه خپل شوقدر روجې هر څه قربان کړي دي او بهر دغه هیوادونو کې اوسیږي د خپل مستقبل لپاره د خپل فیملی لپاره او یقینا د خپل ملک په اکانومي کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي لګیا دي خو بجای د دې چې مطلب زموږ ملک ترقي کړی وی مخ په وړاندې باندې تللی وي الټه په هغوی باندې هم ټکسونه کېښوستل نو دا ډېره زیاته د درد خبره چونکې موږ خو مسافري نه ده کړې او نه راته څه پته شته دا به مسافر وروڼو ته نږدې پته چې هلته مطلب دا مسافري څنګه وي هلته پیسې څنګه ګټلی کېږي نو دا ډېر زیات د افسوس خبره ده چې د حکومت نه دغه خلک هم خلاص نه شو بهرحال دا نوی بجټ چې کوم څو ورځې وړاندې پیش شو په دې کې تقریبا تنخوادار زموږ چې کوم وروڼه دي سرکاري هغوی 35% خو د هغوی مطلب تنخواګانې سیوا کړې د خوشحالۍ خبره ده بالکل ښه خبره ده بل طرف ته که مونږ وګورو نو د مزدور کوم چې عام انسان دی په هغې باندې ډېر بد اثر دی د هغې وجه ده د عام انسان ته پکې هېڅ قسمه ریلیف میلاو نه شو کو د مزدور دیاړۍ ته تاسو وګورئ د مزدور دیاړي هماغه ده په هغې کې څه سیواوالی رانغی د هغې نه علاوه کوم نور د خوردنو څیزونه دي هغه خو په هغه ریټ دي خو د مزدور دیاړي چې کوم د هغه سیوا نه شوه او مزدور چې کوم انکم دی د هغه چې کوم پیسې دي د هغه چې کوم دیاړي د هغه په ځای باندې ولاړ ده که مونږ وګورو قدرمندو کتونکو نو د مزدور دپاره پکې هېڅ خاص پیکیج پیش نه کړی شو ها یو څیز ضرور کېږي چې یوم مزدور دلته ښه په دوم دام سره زموږ په ملک کې مناولی کېږي یوم مزدور په پوره دنیا کې پوره نړۍ کې څنګه مناولی کېږي هغسې دلته په پاکستان کې هم مناولی کېږي خو په هغه ورځ یوم مزدور باندې چې کوم دی که ته وګورئ خپلو علاقو کې خوشه وګورئ نو مزدوران لګئ خپله مزدوري کوي په هغه ورځ هم د هغې غریبانانو چوټي سنې کو یونان کې د مسافرو چې کومه کښتۍ اوړېدلې ده نو والله حیران بشي تقریبا د 300 نه تر اوسه پورې چې ویلی کېږي 300 نه سیوا مسافر چې کوم دی نو د پاکستان دا پکې چې کوم دی نو لکه تر اوسه پورې ورک دي هېڅ پته یې نه لګي او د پاکستانیان چې کوم دغه کښتۍ چې کوم ده دې کې دا چونکې سټپ بای سټپ ده نو اخري تاسو په دې ویډیو کې ما سره ګورئ اخري لاندې پورشن کې چې کوم دی نو پاکستانیانو نو دا هم ډېر زیاته د افسوس خبره ده تر دې دمه وجه څه ده د پاکستان نه بهر خلک ولې ځي مین وجه دا ده چې دلته د روزګار دغه شان حالات دی کو بجټ پیش کېږي په هغه کې د غریب دپاره څه نه پیش کېږي حیران او پریشان دی غریب په یو نوڼۍ روټۍ پسې چاپېره چې کوم دی نو لکه د لیونو ګرځي هغوی ته خپل ریلیف نه میلاویږي هغوی بیا دغه لارې اختیار دي هغوی بیا دغه په غیر قانوني توګه باندې چې کوم دی نو د بهر ملکونو دغه لارې اختیاروي او هغه د مرګ سره لوبې څنګه چې تاسو وینئ ما سره په دې سایټ کې نو ډېر زیاته افسوس خبره ده
الله تعالی دې په مونږ باندې نیک او صالح او ښه حکمرانان راولي چې په دې ملک باندې زړه دردېږي، غریب عوام ورسره فکر وي. الله تعالی په مونږ باندې خپل خاص رحم وکړي. دغه یو څو اپډیټس دغه مې سره شیر کولو، ډېر زیاته مننه. انشاءالله ملوي یو بل ویډیو سره. د هغه لوی الله په امان. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।